بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکی هیلې، احترامات، پښتنه مینه مې ومنئ په دې هیله چې تاسو به راته راک روغ جوړ او د صحت جامې ورپرتان وي. قدرمن لیدونکو، نن دوشنبې ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شاوخوا 10 ورځې تېرېږي. د کابل په شمول د افغانستان په نورو ولایتونو کې غواړم چې تاسو ته د امنیت په برخه کې خبر درکړم. د کابل په شمول د افغانستان په نورو ولایتونو کې هیڅ قسمه د جنگ خبر نه دی راغلی. د کابل په شمول د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د طالبانو لخوا کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کابل په شمول د افغانستان په نورو غټو ښارونو کې کوم چې روغتونونه دي، هیڅ قسمه د جنگ له امله پکې یو ټپي هم نه دی راغلی. د افغانستان په شمال پنجشیر ولایت کې د طالبانو په ضد چې کوم لښکر راپورته شوی دی، نږدې سرچینې وایي چې دغې خلکو په کندوز ولایت کې 3 ولسوالۍ نیولې دي، خو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې دغه ولسوالۍ د دغه خلکو بیرته نیولې دي. په شمال کې د پنجشیر ولایت د دغې لښکر مشر احمد ولی مسعود او امرالله صالح د طالبانو سره د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. موږ هم په کابل کې د خلکو نه د امنیت په برخه کې پوښتنې کړې دي. امنیت خو ولا یو خبره ته کوم، امنیت خو په حال ډیر ښه دی. غله ختم شو، غله ختم شو او ګنکړاپان دې ختم شول، لوپران دې ختم شول. امنیت خو په حال ښه دی، خو فرق صرف دا دی چې زمونږ کاروبار نشته. زمونږ په هکله اقدام وکړئ. کاروبار نشته دی، غوړي ګران دي، اوړه ګران دي، بوره ګرانه ده. غریب سړی موږ یو ورځې 200 روپۍ کار وکړو، 2 ورځې پس 3 ورځې پس بیا کار نه پیدا کېږي. مخکې کاروبار کوو، اوس مخکې غله وو، اوس غله ورک شوي دي فلحال، او ګراني ډېره زیاته ده او بوړه جګ دی، بره جګه ده. کاروبار شته نه، کله 200 کار وکړو، کله 100 روپۍ کراچۍ کې کار وکړو. مخکې امنیت وروره ډېر خراب و، په دې چې وروره د شپې بدله ته وروره 9 بجې 8 بجې ټایم کې کرولا ودرېدله. وروره خلکو نه به یې موبایل ټولې کړې، تمانچه به یې ورته په دې سر کېښودله. اوس الحمدلله امنیت ډېر ښه شوی دی، او په دې چې اقتصاد یې لږ کمزوری دی. خلک لږ شکایت کوي په دې چې بانکونه بند دي، ماشونه نشته دی او نور ډز ډوز پکې نشته. امنیت ډېر د پخوانه اوس لږ ښه شوی دی الحمدلله. او نور بس ورځې موټر د شپې ټوله شپه موټر ودروه، څوک به ورته ګوتې نه وروړي. په دې چې امنیت اوس ښه دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او په افغانستان کې د مالی وزارت یو اعلامیه خپره کړه چې هغه خلک چې هغه دولتي دي او که شخصي دي خپلو دندو ته حاضر شي، خو لا هم هغه خلک خپلو دندو ته نه دي حاضر شوي او ډیری وزارتونه په کابل کې د خلکو پر مخ تړلي دي. په کابل ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده، خلک ښارونو ته راوتلی دی او په ښار کې ګڼه ګوڼه لیدل کېږي. هغه خلک چې هغه دولتي کارمندان دي یا شخصي وظیفې لري، هغه په خپل کورونو کې ناست دي. د دې ترڅنګ د کابل ښار په شمول په ټولو ولایتونو کې صرافه بازارونه، دولتي او شخصي بانکونه بند دي. په کابل ښار کې سرای شهزاده مارکیټ او د شخصي او دولتي بانکونه بند دي چې ډېر خلک د ستونزو سره مخ دي. د دغې صرافه بازار او د بانکونو له امله افغانستان اقتصاد ته ډېره غټه ضربه رسېدلې ده. د دې ترڅنګ د کابل په شمول په ټول افغانستان کې دولتي او شخصي پوهنتونونه، دولتی او شخصی مکتبونه لا هم بند دي. امنیت شهر کابل بسیار زیاد خوب شده و از امارات اسلامی افغانستان می‌خواهیم که از این بهتر بسازه، به خاطر که خودم هم شرکت سرمایه‌گذار هستم. امیال شرکت ما از کار رفیده، کار نیست، بار نیست، مردم کلش پریشان است، مشکلات زیاد دارن. پیش اگر کار بوده کم، حال بیخی کمتر شده و هر چیز به اوج خود رسیده. قیمتی مشکلات مردم بسیار زیاد شده یارسه و از نگاه امنیت هیچ ما تشویش نداریم. امنیت بسیار زیاد خوب شده. دیگه از امارات اسلامی افغانستان می‌خواهیم که بهتر از این امنیت زیاد کنن و به مردم توجه کنن، به نرخ توجه کنن، به کاروبار مردم توجه کنن. وروره هغه چې ټول وزیر دفاع، وزیر خارجه ټول راوغواړي او خپل ملي اردو خپل هغه قایم کړي. وروره په دې چې وروره هغه ټول پوه خل دي، ماهره کمپیوټر هر څه باندې پوه دي، پوه شوي او دو وسه پورې د قرآن او د حدیث نه علاوه نور په هغې نه پوهېږي که نه، او چې هغه راوغواړي او خپل د ملي پوځ هر څه مکمل قایم کړي. د افغانستان په هرات ولایت کې طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې ډیری خلک چې هغه دولتي او شخصي کارمندان دي خپلو دندو ته راغلي دي، چې په هغې کې ښځینه او نارینه هم شامل دي. د افغانستان په هرات ولایت کې چې د افغانستان ملي اردو پاشل شوی و، هغه هم خپلو دندو ته راګرځول شوي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړی شهاب الدین دلاور پرون ټولني اوس ویلي دي چې په افغانستان کې هغه ملي اردو چې پاشل شوی د خپلو دندو ته به راګرځول کېږي او د افغانستان کې به یو منظمه اردو جوړیږي چې د افغانستان د امنیت او سرحدونو حفاظت به کوي.